پومپیو وایي غني د دوحې تړون له امله پر موږ فشارونه راوړي وو او اشرف غني د ملا برادر او ټرمپ نه خوښېده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو خپل کتاب کې د اشرف غني او دوحې تړون په اړه یو شمېر مهمې خبرې کړي چې لنډیز یې دلته تاسو سره شریکوو. لومړی، غني په غرب کې یوازې دا زده کړي وو چې څنګه امریکایي قانونسازان او ادارې ولوبوي. دوهم، غني فکر کاوه چې طالبانو سره د امریکا هر ډول هوکړه بدۍ له واکه وغورځوي چې شاید همداسې و، نو هغه زموږ د مذاکراتو د تضعیف پوره کوشش وکړ. دریم، کله چې ما غني مذاکراتو ته د نه کېناستلو بدل کې د $1 میلیارډ مرستو په بندولو وګواښه، سم د واره یې راباندې کم تر کمه یو امریکایي سناتور خبر کړی و. څلورم، ما له ګڼو ولسمشرانو لکه شي جین پینګ، پوتین، کیم جونګ او نورو سره وکتل، خو غني ټول فراډ و چې د خپل واک د بقا لپاره یې د امریکایانو د سرونو کارولو کې فکر بند و. هغه زموږ په لاره کې اغزی و. پنځم، د ملا برادر او ټرمپ ترمنځ مشترک ټکی دا و چې د دواړو اشرف غني څخه بد راتلل. شپږم، د دوحې تړون مو دا و که طالبان امریکایي تاسیساتو ته نږدې شي، خلیلزاد او میلر به برادر خبروي. هغه که 2 ساعتو کې خپل خلک ایسته کولی نه شوی، موږ اجازه لرله چې هغه سیمه ورباندې اور وګرځوو. اووم، غني او عبدالله د داسې ډلو په راس کې و چې د دواړو رهبرانو ډلګیو له امریکا نه د مرستې پیسې غلا کړي. اتم، ټرمپ طالبان ګواښلي وو که موږ ته مو ضرر ورسوو داسې کار به درسره وکړم چې د ډبرو زمانې ته مو ستانه کړم. نهم، موږ افغانستان نه وتلو، خو داسې نه وتلو لکه څنګه چې په خراب ډول چې بایډن ووت. یادونه، د پومپیو کتاب بیګا له چاپه راووت. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.